مینس کې به د ایمان نه هغه نواقص د ایمان پیژندل پکار دي. انشاءالله پیژنو به کنه. الله دې وکي چې دا خبره ستاسو زړونو ته کوزي شي او دا په پازیټیو انداز باندې واخلئ. دا خبره ما خالص د درد وجه نه تاسو لکړی دي. کني ګوره موږ له داسې تقریرونه راځي، دا هر چا خپل فن وي، خو زمونږ فن مناظره او د تقریر دا وړه وړه فنونه موږ ته راځي. موږ له داسې تقریرونه راځي په والله چې د لیو کم کنه ته به وایې چې بس دا ما اورېده همیشه هم دا خبرې وی. کولی شو که نه شو کولی؟ کړي دي په دنیا کې په دې کیسټو کې موجود دي. هر نمونه خبرې موږ کولی شو، هر نمونه طرز و طریقه موږ له راځي. خو زمونږ مقصد تاسو پورې ځان قبلول نه دي، زمونږ مقصد ستاسو الله ته قبلول دي. څه شی دي؟ هغه خبرې چې ته پې الله ته قبول شي. د خار کلی یو موجوده وخت کې یو نامه ده، یو عزت دی، یو غیرت یې کړی دی، د کورمې ایجنسۍ ته د ډیم د بند یو حیثیت اختیار کړی دی. لکه څرنګه چې ډیم هغه بند وي چې کم کلاو کې اوبه راخلاصې شي، دغسې د خار کلي حیثیت وختي مې چاته وي چې دا چا وي چې دا خوار دی، د چی شي نه خوار دی، ما دا خوار کلی نه دی، دا خار کلی دی. خار ازغي ته ویلی کېږي. چی ته ویلی کېږي؟ خار ازغي ته ویلی کېږي. دا د باطل په سترګو کې ازغی دی. څه شی دی؟ باطل وایي چې دا کلی دی نه وی، حلوا کې ورته ازغی دی. هغه وایي چې مونږ یې داسې کړي وي، خو د دې کلي د وجې یې نشي کوی. الله دې ټولې سونېګرۍ له داسې ایمان او غیرت او قوت نصیب کړي. الله دې وکړي چې د کورمې ایجنسۍ خلک دې کلي سره د اسپېلې یا د بل شي امداد او تعاون هم وکړي. مقصد مې د خبرې دا دی چې تاسو موجوده وخت کې کوم پوره کم غیرت کړی دی، دا د الله رایګان او بې مقصده نه کړي. دا به هله په کار راځي چې کله ته د اسلام بنیادونه وپېژنې. کني ګوره جنګ نه دی، جنګ په جهاد کې څه فرق دی؟ جنګ او جهاد کې فرق شته او که نشته؟ شته. زه توره راخلم تا وهم، ته توره راخلې ما وهې. که چېرې زه مسلمان یم د کلمې د مقتضا مطابق زما ژوند دی، نو دا زما ستا وهل چې دي دا جهاد دی. او که چېرې زه د اسلام په نوم نه او د بل څه مفاداتو په نوم راپاڅېږم او د اسلام خیال نه ساتم او توره چلوم، نو دا جنګ دی، جهاد نه دی. نو موږ وایو چې الله دې زموږ ستاسو دا جنګونه نه کړي، الله دې جهاد دې جوړ کړي. انشاءالله په دې خبرو به غور کوو که. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا الله د حاضر جمع ایمان کامل نصیب کا. یا الله چې کوم ځای پر آواز دي چا ورته غوږ نیولی دی، دنیا او آخرت یې ښایسته کا. یا الله څومره څوک چې اوري او چا ورته غوږ نیولی دی په ایمان یې مالامال کا. یا الله کوم چې نواقص د ایمان دي پروردګار عالم موږ ته دا خو توفیق رامکا. الہ العالمین په کومو څیزونو چې ایمان او اسلام ماتېږي یا الله دا ونه وساته. یا الله موږ په ایمان او په توحید باندې کلک کا. یا الله زموږ زړونو ته هغه خبرې کوزي کا چې په کومو باندې زموږ د آخرت ګټه ده. یا الله چې د کومو خبرو موږ ته آخرت کې تاوان دی هغه زموږ د زړونو وباسه. یا الله په دې کلي خصوصي رحمتونه نازل کا. یا الله په دې قوم خصوصي رحمتونه نازل کا. یا الله د دغو نوجوانانو لویو وړو چې کم کاوش او کوشش کړی دی، یا الله په دې ایجنسۍ کې او په دې علاقو کې چې څومره نوجوانان دي چې د الله د دین دپاره یوه صدا بلنده کړې ده، یا الله ته د هغوی په عمرونو کې برکت واچوه. یا الله مشکلات حل کا. یا الله چې څومره طاقتي قوتونه دي د الله د قانون خلاف، مخلوق د الله په قانون باندې مجرم جوړوي او د مجرم په قانون باندې ورته جرم نه وایي، یا الله ته دغو قوانینو ته تباهي راوله. یا الله ته د اسلام قوانین په مخ د ځمکې په ټول کائنات باندې لاګو کا. یا الله امریکا ده او که روس ده، یا الله څومره کفري طاقتونه دي او د هغوی چې ملګري دي ټول تباه او برباد کا. یا الله ستا قانون دی چې یوازې په بددعا څوک نه تباه کېږي، خو یا الله موږ له توفیق د جهاد راکړه. الہ العالمین کم خلکو چې د جهاد عالم بلند کړی دی پروردګاره ته د هغوی مددګار شه. یا الله یو ځل بیا دعا کوو پروردګاره دې کلي او قوم باندې رحمتونه نازل کا. یا الله څومره مسلمانان چې په دې علاقه کې دي، یا الله چې د چا څه زړه مرادونه شرعي دي تی پوره کا. یا الله که د چا ودونه نشته نکمله ودونه ورته نصیب کا. ای الله که د چا اولاد نشته نکمله اولاد ورته نصیب کا. ای الله که د چا نارینه اولاد نشته نارینه اولاد ورته نصیب کا. یا الله که څوک بیماران دي شفا ولا ورکا. یا الله که څوک په ګناهونو کې غرقاب دي، یا الله د ګناهونو نه منع کا. یا الله که څوک په ګناهونو کې غرقاب دي د ګناهونو نه منع کا. یا الله موږ ته په آخر وخت کې دا کلمه نصیب کړه چې لا اله الا الله محمد رسول الله. یا الله د دې کلمې لاندې موږ ته ژوند نصیب کړه. وصلی الله تعالی